ډولپن خپله مالکه جیسیکا چې دنو ولې ختمه کړله. اصل حقیقت مخې ته راغی. ویډیو را سره مکمل وګورئ. تاسو به هم حیران شئ چې په اول ځل داسې وشوه که نه چې ډولپن ولګېد او خپله مالکه چې دنو هغه یې وخوړه، هغه یې د دنیا نه رخصت کړه. ملګرو هسې څه وجه وه که نه چې ډولپن ولګېد او دومره غوسه شو چې خپله مالکه جیسیکا چې دنو هغه یې د دنیا نه رخصت کړه. ملګرو مکمل سټوري ته بیانوم. ملګرو جیسیکا چې دا که نه دا ډولپن یې داسې ساتلو لکه د خپل بچي. دا وه چې ونو په مخه به ورسره سات وه، دا بالکل چې دنو دا یوازې نه پرېښودو ډولپنو. یوه ورځ یې داسې شوله که نه چې دا چې دنو نیویارک ته لاړه د درې ورځو دپاره. د درې ورځو دپاره راغله که نه، دا چې واپس چې ده نو دا راله ډولپن خواله راله. دی چې ده په میرین پارک کې چې ده نو دوی دغلته زګیا وو، په هغه ځای کې چې ده نو شو کېدله. ټول خلک په انتظار باندې وو، شو چې ده نو شو په انتظار باندې وو چې په دې وخت کې چې ده نو جیسیکا راشي او ډولپن چې ده نو هغه خواته ور ودانګي. ډولپن چې ده نو دا په خوله کې چې ده نو ویسي او په اوبو کې ډوب شي. ملګرو څه وخت پس چې ده نو د اوبو نه چې دی نو هغه نه وینه راوخېږي. چې دا وینه راوخېږي نو ټول خلک حیران شي او ډولپن چې ده نو ډېر زیات غوسه وي چې زما دا مالکه زما نه ولې ورکه شوې وه. او بلکې دا چې ډولپن هم داسې د جیسیکا ډولپن داسې ساتلی و لکه د خپلې بچي یې ساتلی و. ملګرو ډېر خواته به یې وه که نه، او هغه داسې ولګېده او د خپله مالکه چې ده نو دی د دنیا نه رخصت کړه. خلکو بیا ډېر زیات کوشش وکړه که نه چې دا چې ده نو د ډولپن نه دا جینۍ ازاده کړي، او جیسیکا یې ازاده نه کړله او هغه د دنیا نه رخصت شوه. ملګرو بیا داسې وشوله که نه، ډولپن چې ده نو دا هم ډېر زیات خفه و په دې خپله مالکه پسې، او ډېر زیات پسې خفه و. یو 3 ورځې چې ده نو هغه خوراک هم نه کاوه. ملګرو هغه 3 ورځې چې ده نو خوراک هم نه کاوه او د هغه نه پس چې ده نو هغه ډېر زیات بیمار هم شو. هغه چې ده نو اوبو ته ور ودانګلو او تقریبا 2 غنټې پس چې ده نو هغه یې ترې راویستو، نو هغه د دنیا نه رخصت کړی او ډولپن پسې هم د دنیا نه رخصت شو. ملګرو دا واقعه په امریکا کې راغلې ده. په امریکا کې چې ده یو ځای دی چې میرین پارک، په هغه ځای کې چې ده نو یو شو به کېده او په هغه شو کې چې ده نو ټول خلک به په انتظار باندې وو. او په اول ځل داسې کار وشو که نه چې ډولپن ولګېد د خپله مالکه جیسیکا چې ده نو هغه یې وخوړه او هغه یې د دنیا نه رخصت کړه. نن سبا په انسانانو کې مینه محبت نشته، نو په ډولپن او په ځناورو کې به څه مینه محبت راشي. ملګرو ځکه چې نن سبا انسانان بې وفا دي، نو په ډولپن کې به څه مینه محبت راشي. ملګرو دا واقعه چې ده نو ډېره په ټرینډینګ کې روانه وه، خو اصل حقیقت نه څوک نه وو خبر. داسې واقعه راغلې وه. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ښه غوندې کمنټ په دې باره کې ضرور وکړئ چې آیا ډولپن ښه کار کړی دی او که نه دی. ملګرو ډولپن چې ده نو خپله مالکه چې ده نو جیسیکا چې ده نو هغه یې وخوړه او هغه یې د دنیا نه رخصت کړه. ملګرو